آمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلما. وقال الإمام المبجل صاحب العزيمة أحمد بن حنبل رحمه الله: إذ العالم يقول تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق. زمان محترم و معزز علماء کرام، مشایخ اعظام او عام مسلمانان ورونو، د ټول نه اول د دې عظیم مجلس او محفل د دې عظیم خوشاله مبارکباد حضرت شیخ سے محترم، حضرت محتمم سے محترم، او د دې ټولو منتظمین ہوتا او بیا تاسو ټول ہوتا زه د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم. رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو دپاره د دارین سعادت ذریعه وګرځي. محترمو، زه مختصر یو دوه گزارشات د خپلو ملګرو نه کومه. زما علماو مونږ او تاسو ته د ټول امت سترګې دي. تاسو د امت خلاصه یې، تاسو د امت کوچ یې، تاسو د امت رهنماګان او سربراهان یې، تاسو د امت سترګې دي. دې وجه نه محترمو دوه گزارشات. اول گزارش دا دی چې مونږ او تاسو به کوشش کوو چې مونږ او تاسو په عملی زندګۍ کې د رخصت په ځای باندې د عزیمت په لاره باندې عمل وکړو. که چېرته کې مونږ علماو د ګیري او د پګړو خاوندانو د قرآن او د تفاسیرو او د احادیثو او د فقه خاوندانو د رخصتونو لاره اختیار کا، نو بیا به عوام د حرامو لاره اختیاري یاد ساتي. او که مونږ او تاسو د عزیمت لاره اختیار کا، رخصت باندې مو عمل ونکړه، انشاءالله العزیز رب العالمین با دین ته ترقی نصیب کړي. انشاءالله العزیز رب العالمین با یو ورځ څنګه چې کابل کې په ارګ باندې د اسلام جنډه ورپېدله، هغه ورځ نږدې ده، ډېره لرې نه ده محترمو، چې د اسلام جنډه به انشاءالله په بیت المقدس رفیږي انشاءالله العزیز. خو دا محترمو عرض دی، گزارش دی چې مونږ د رخصتونو لارې پرېږدو، د عظیمت لارې اختیار کو، سیده ساده د زمیندار ایمان اختیار کو. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. او شرع قید کې هم تاسو ویلي، ټولو کتابونو کې د عقایدو تاسو ویلي دي، مرګ او ژوند، تکلیف او راحت، دا ټول رب العالمین مونږ د تاسو دپاره مقدر او مقرر ګرځولي دي. که چېرې یو تکلیف رب العالمین زما ستا دپاره مقرر او مقدر نی ګرځولي، د تمام جهان کفار او د هغوی غلامان مونږ ته هغه تکلیف رسولی